-1 څو کیږي او یا 22-10 څو کیږي؟ نو دا دواړه پوښتنې به موږ د بیلګې په توګه په دې ویډیو کې تشریح کړو. سمه ده؟ فکر کوم که د خانو په پام کې نیولو سره انځوریز مخته ولاړ سو ښه به وي. راځئ چې لومړی 22 په نظر کې ونیسو. دلته دا 2 په لسیزه خانه کې دي، نو د 2 لسګونو مفهوم رسوي چې دلته په انځور کې وینئ، او بیا 2 په 1 خانه کې دی چې بیا یې هم د انځور کې وینئ. اوس غواړم یو ترې منفي کړم، یعنې زه غواړم چې یو دانه یو ګون ترې منفي کړم. صحیح ده که نه؟ ځکه چې په 1 خانه کې ځای لري. نو راځئ چې دا یو له دې ځای څخه کم کړو او د 1 خانه چلې پاک کړو. نو څو به پاته سي؟ ښه، ډېر ښه. زه اوس هماغه 2 لسګون لرم، نو په لسیزه خانه کې هماغه 2 لیکم، ځکه چې په لسیزه خانه کې کوم بدلون نه دی راغلی. نو اوس به راسو دې ته چې څو یوګونې لرو. ډېر ښه، موږ 2 یوګونې درلودله چې یو مو ترې لرې کړ، نو 6 یوګونې پاته سول. همداسې ده که نه؟ ښه، نو 2 لسګونې او 6 یوګونې چې کېږي 26. راځئ چې اوس په دې بله پوښتنه باندې کار وکړو. یو ځل به تاسو وګورئ چې په 22 کې 2 په لسیزه او 2 په 1 خانه کې دي، مګر موږ دلته یوګون نه لرې کوو بلکې لسګون ترې بېلوو. پوه سوئ؟ دلته به یې ولیکو چې ښه پرې پوه سئ. 1 لسګون سره له دې چې ساده خبره ده، خو باید له هرې ممکنې لارې څخه د خپلې غلطۍ مخه ونیسو. او زه غواړم چې تاسو تل خانو ته ښه ځیر سئ. دا د لسیز خانه ده او 1 لرو، نو باید 1 لسګون ترې منفي کړم. راځئ 1 لسی به ترې وباسو، دغه لس خانې به ترې وباسو. سمه ده؟ داسې یو رنګ به وکاروو چې روښانه وي او معلوم سي. ښه، دا چې لرې سي نو څو به پاته سي؟ ښه، کله چې 1 لسی ترې لرې کړم نو یوازې 1 لسی به پاته سي. نو دا به په لسیزه خانه کې ولیکم. اوس څو یوګونې لرو؟ ښه، هماغه 2 یوګونې لرو، نو 2 به په 1 خانه کې ولیکو. په پایله کې 22 - 10 کېږي 12. او یا که په بل ډول درته ووایم نو داسې به ووایم چې 1 لسی او 2 یوګونې کېږي. پوه سوئ؟ تاسو ګورئ چې زه یو منفي کوم نو 1 خانه به 1 واحد کمه سي، یعنې له 22 څخه به 1 کم او 26 به سي. مګر که زه 10 منفي کړم دلته بیا لسیزه خانه 1 واحد کمیږي، نو په لسیزه خانه کې دغه 2 چې دي دا به په 1 بدل سي او په پایله کې به له 22 څخه 12 جوړ سي او په 1 خانې کې به هیڅ بدلون رانه سي.